تابلیټکا یو مخدر توکی دی چې د مختلفو مخدره موادو څخه جوړیږي، لکه میتامفیتامین، هیروین، مورفین، تراماډول، کوفیین، همدارنګه لیډوکاین، همدارنګه زلډنافیل او داسې نورو ډیرو مخدره موادو څخه یو مشترک مکسچر دی. یعنې د ټولو مخدره موادو څخه دا جوړیږي او دا ډیر یو خطرناکه توکی دی. کله چې تابلیټکا سړی وخوري نو د انسان بدن کې د دې اغېز تقریبا 4 نه تر 7 ساعته پورې او سړی ډیر اکټیو کوي، فعالوي. تیری خلک په محفلونو، د شپې په محفلونو کې او په ساتیریو کې دا چې د دې څخه ګټه پورته کوي. خو له دې خبر نه دي چې دا ډیر سخت خراب اغېز د بدن په ټولو غړو باندې لري، ځکه چې د 10 مختلفو مخدره موادو څخه جوړ یو توکی دی. تابلیټکا چې دی دا د زړه په شکل باندې وي، د پتنګ په شکل وي، همدارنګه د کارتون په شکل باندې جوړ کړی وي. مختلف رنګونه لري، سره او شنه. ځینې خلک دې ته د عشق درمل وایي، ځینې ورته د یوځای کېدو درمل وایي، ځینې ورته سوپرمن، ځینې ورته مرسیډیز بنس او مختلف نومونه چې دی دا په دې باندې ایښي دي. زیانونه یې د بدن ته ډیر زیات دي. دا چې دی د بدن په ټولو غړو باندې بد اغېز کوي او د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي. او علت یې دا دی چې د انسان د بدن دفاعي سیستم یعنې د ساتنې سیستم چې دی هغه کمزوری کوي. خو په ځانګړي ډول باندې په اعصابو باندې ډیر بد اغېز کوي. وایي که چیرته دا یو ځل د دې څخه ګټه پورته شي نو تر 7 کاله د انسان د مغز د حجراتو کې چې دی بدلون نه لیدل کیږي. یعنی د انسان شخصیت ته چې دی دا بدلون ورکوي. دا خلک هیڅ موخه نه لري، هیڅ د راتلونکي په اړه باندې فکر نه کوي، ژور خفګان ته ځي، د ځان وژنې هڅه کوي او همدارنګه ځان وژنه کوي. وایي که چیرته دا سړی نوی وخوري د انسان بدن ګرموي، فشار لوړیږي، همدارنګه د زړه ټکان دومره زیاتیږي چې د انسان د مرګ سبب هم کیدای شي. د تابلیټکا د خوړلو نه ځان وساتئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په